نافذ نه دی بدل شوی ده. خیر نن راځو درس زمونږه پاور پوینټ کې دی د ډیزاین ټایپ او ډیزاین ټایپ کې لومړنۍ خبره ده تیمز دي، همدغه شان ویرنټس دي، کسټمایز دي. ډېر سمپل ټاپک دی. لکه تاسې کله هم پاور پوینټ کې یو لیکنه یو سلایډ جوړوئ که نه، نو اول خو به دا چې تاسو به د سلایډ هغه لیوټ انتخاب کړئ، لکه ټایټل ان کنټینټ دا یو سلایډ شو، او که هغې کې تاسو یو ټاپک لیکئ، لکه مثال ما ولیکل چې هسټري آف افغانستان، او د هغې نه وروسته به تاسو راشئ د دې په باره کې به یو څو پاراګراف لیکنه وکړئ، لکه دا زما یوه لیکنه شوه. نو د دې لپاره یو ډیزاین یا یو سټایل ورکول، دا د دې ځای نه موږ کولی شو زه مې دې ته دا شان ډیزاین ورکړه، نه سلیکشن ته ضرورت نشته. نو ګوره په فقط دلته به راځو، د دې ځای نه به موږ هغه ډیزاین اپلای کوو چې دا ډیزاین د دې لپاره پکار دی او دا ورته ورکول پکار دی. نو جسټ کلیک به تاسو اخلئ، دې به سلایډ ته هماغه ډیزاین ورکوئ. بیا د دې ډیزاین مطابق لکه ته یو ډیزاین دې نه اپلای کړه، نو دې ډیزاین مطابق دې خوا نور ډیزاینونه هم شته، په هغې کې صرف دا کلر چې دی دا بدلي، لکه مثال دا یو ډیزاین دی یا دا یو ډیزاین دی یا دا یو ډیزاین دی. کم یو ډیزاین چې ستا په کار وي نو هغه ډیزاین بیا د دې ځای نه تاسو اخیستی شي. که موږ د خپلې خوښې کسټمایزینګ کلر جوړو نو دې ځای کې شته که نه، دا کلر دې ځای نه هم چینج کیدی شي. موږ سره کوم ماډل کلر ستاسو په کار دی، یا موږ راسو په دې کسټمایز کلر باندې کلیک کوو، نو دې ځای نه تاسو د دې لپاره یو خپل کلر کریټ کولی شي، یو خپل کلر ورته جوړوی شو. موږ وایو چېرې زموږ دا کلرونه دي په خپله خوښه باندې راشي، نو دلته راځئ دا کلر یو په یو سره تاسو چینج او تغییر کوئ، دې ځای نه به تاسو تغییروئ دا کلرز. نو آینده کې چې کله دې ته نوم زه ورکړم، لکه فار ایگزامپل مای کسټم کلر، نو او دا ځان سره سیو کړم، نو تاسو وګورئ د دې خپل یو کلر هم جوړ شي او خپل بیکګراوند هم جوړ شي. نو یو ډیزاین وي او په هغه ډیزاین کې دننه تاسو نور کوم ډیزاین غواړئ، نو د دې مسلې لپاره تاسو دا استعمالولی شئ او دا یوز کولی شئ تاسې. بیا هغې نه وروسته په دې ځای کې لکه براوز فور تیمز دي یا سیو کرنټ تیم دی، دا کم ډیزاین چې ما اوس جوړ کړی نو دا خو مخکې نه و که نه، دا مخکې نه و موږ سره. مثال ته راشه دې کې یو بل ډیزاین جوړ کړه، لکه دا یو ډیزاین تاسو ووایئ، او دې ډیزاین ته څه افیکټ هم ورکولی، فانټ سټایل هم چینج کولی شي، لکه فانټ سټایل به هم زه تغییر کړم، دا د دې فانټ سټایل شو. یا همدغه شان د دې ابجیکټ دپاره کوم افیکټ هم ورکولی شو، دا افیکټس هم تاسو ورکولی شئ. افیکټس دې ابجیکټو ته ورکول کېږي سایډ. همدغه شان بیکګراوند سټایل هم چینج کولی شو، شاته چې کوم بیکګراوند سټایل دی هغه داسې نه وي چې مطلب هماغه سټایل دی، بل یو ډیزاین ته تاسو بدل کړئ. وضاحتونه تغییرات چې ما راوستل، نو دا تغییرات زه ځان سره سیو کولی هم شم، او د سیو کولو دپاره سیو کرنټ تیم باندې چې کله هم تاسې کلیک کړو، نو تاسې به دې ته نوم ورکوئ. مثال کسټم تیم په نام باندې دا سیو شو، دا سیو شو موږ سره. اوس که آینده کې څوک د دې دا ډیزاین بدلم کي، تغییر کي، او د دې تغییرولو نه وروسته تا ته هغه ډیزاین په کار وي کوم چې تا مخکې خپله تغییر کړی و یا جوړ کړی دی و، نو د دې لپاره به زه راشم او په دې کې به زه د کسټم تیم باندې کلیک کړم، نو دی به بلکل هم هماغه تیم موږ ته راکړي کوم یو چې موږ د دې ځای نه اپلای کوو. براوز فور تیم باندې خو پوه شوې که نه؟ براوز فور تیم داسې لکه تاسو د انټرنیټ د لارې څه تیمز ډاونلوډوئ. اکثره موږ کولی شو چې یو تیم راوالو د انټرنیټ نه او بیا په دې ځای کې استعمال کړو. نو کوم ځای کې چې تاسې سره هغه تیمز وي، د هغه تیمز د دې ځای کې د رن کولو دپاره دا طریقه استعمالولی شو. سو ما سره شته دی نه؟ خیر
نو انټرنیټ نه چې کوم تیمز راغلي دي د هغې لپاره به تاسې کوشش کوئ چې دا طریقه استعمال کړئ او یوز یې کړئ. بیا په دې کې موږ سره د سلایډ دا سایز هم شته، لکه د دې سلایډ باید څومره سایز وي موږ سره. په دې کې تاسو وګورئ سټینډرډ سایز انشیور افیکټ په دې باندې کلیک کا، نو تاسو وګورئ د دې سلایډ دا سایز وړوکی شو که نه، مخکې دا سایز دومره نه و. یا مثال سلایډ سایز ته راشه وایډ سکرین سایز والا، دا وایډ سکرین سایز چې دی دا ډېر استعمالیږي، وایډ سکرین سایز چې کوم دی دا ګوره میکزیمم دونه سایز. نو وایډ سکرین سایز پکې واخلئ. او بیا دې وایډ سکرین کې یو خبره دا ده که ته دا نه یې په کار نو کسټم سلایډ سایز باندې هم کلیک کوی شي. لکه دې کې ما سره یو پورټریټ ورکړي یو لینډسکیپ وي، دا زمونږ ورکه چې کومه ډیفالټ راغلې ده دا کوم ماډل ورکه ده لینډسکیپ، دا پورټریټ ته هم بدلوی شي. راشي په دې باندې کلیک کوي، دا اوس یو پورټریټ سلایډ دی. خو پاور پوینټ کې خو اکثره ټایم چې دی دا پورټریټ نه یوز کېږي، زیاتره وخت چې کوم دی دی کوم یو استعمالوي، دا لینډسکیپ استعمالوي. سوال لیکنې ځکه ایډجسټمنټ نه ده چې د هغې هغه اندازه چې ده هغه څنګه شوې ده، هغه تغییر شوې وه. په دې کې بیا داسې هم ورته ویلی شي چې په کوم ماډل ورکه ده کې وایډ سکرین دی، دا په F4 ورکه هم ته راوړی شي چې موږ سره دا په F4 ورکه باندې، دا اوس F4 ورکه سایز دی. نو کوشش کوئ چې په دې پاور پوینټ کې تاسو د ډېرو خبرو په ځای باندې دیزی کی صرف وائڈ سکرین انتخاب کئی او باز او نور په سایز او وغیرہ خبرو کې تغیرات رانه واله. دا زموږ د پاره څنګه وي، دا زموږ د پاره صحیح وي. زموږ د پاره دا ټیک ته چې تاسو باید د دې په سایز کې تغیرات رانه والی او دا تاسو کوم ماډل سایز کې وساتئ، دا تاسو وائډ سکرین سایز کې وساتئ. بس وائډ سکرین سایز باید زموږ دا وي. بیا فارمیټ بیک ګراوند کې څه نشته دی، لکه دې په دې کلر کې تغیرات هم راوستی شو. یو سایډ ته مثال یو قسم کلر راواله، بل سایډ ته فار ایگزامپل بل قسم کلر راواله، دا شي. او هغه باید په کوم لینیر فارمیټ سره وي، فار ایگزامپل ریډیل فارمیټ سره وي یا ریکټینګولر فارمیټ سره وي. دا فارمیټس دي پات شکل سره یې موږ سره دا تاسو کتلی شئ په دې کې تاسو. نو دې ځای کې تاسو دې ته دا ورکولی شئ. د دې لپاره مثال کلر هم ورکولی شو، دغه ابجیکټ دی خیر. نو د خپل سلایډ دپاره د کلر چینج کولو دپاره تاسو فارمیټ بیک ګراوند باندې کلیک کوئ. دې کې تیار مخکې هم څه ډیزاینونه شته دی، وایي که هغه دې نه وي په کار دا استعمال کړه. وګوره وایي دې کې کوم یو ډیزاین تا ته د خوښې وړ دی، نو کوم یو ډیزاین چې تا خوښې یم هغه ډیزاین به ته دې کې استعمال هم کړې. پوه شوې که نه. بیا د دې په ځای باندې تاسو خپل تصویر هم راوړی شئ. د دې شاته پکچر باندې کلیک کوئ، لکه دا خو تیار مخکې نه ریډیمیډ ډیزاینونه دي چې کوم یو تاسو استعمال کړو. ټیکس بیا ځکه نه ښکاري چې هغه بلیک کلر دی، هم ته راشئ او د دې دپاره دا کلر چې دی تاسو کوم ماډل والی وایټ والی، دا هم وایټ تاسو والی. نو بلکل هم تاسې وګورئ زموږ د دې سلایډ شاته چې کوم پکچر ښکاري بیک ګراونډز دي هغه دلته راځي. نو پکچر دی مطلب دا دی چې کله تاسې په سلایډ کې یو تصویر که فایل باندې مې کلیک کړلو او ډیسکټاپ ته راغلم، نو د دې د لارې به چې کوم دی ډیسکټاپ ته رالم او دې د لارې مې یو تصویر انتخاب کړو چې بیک ګراوند کې به دا یو پکچر راځي. نو تاسو دا تصویر هم دې کې راوړی شئ. زما هغه دغه مسله ده، تاسو به وګورئ. بیا به راشي او بیا هغه تصویر هغه کوم چې تاسو راوړي د هغې ټرانسپیرنسي لکه څنګه چې د دې کمیږي زیاتېږي، داسې به ستاسو ته تصویر هم کمیږي زیاتېږي. ډېر تیز تصویر وي هغه ته تولې هم شاته ته راشي. نو دا اصلاً کې په ډیزاین کې د فارمیټ بیک ګراوند ریلیټډ آپشن دی. په دې کې داسې خاص کومه خبره نشته، صرف همدونه خبرې دي چې یو کوم سلایډ دی چې هغه باید هغه ډیزاین واخلي. یوه خبره پکې ته بله وکړم، هغه دا چې
ته اوس د یو سلایډ تا واخیستو چې بل سلایډ تالي نو هغه سلایډ به خامخا همدا ډیزاین لري هغه سلایډ به خامخا همدا ډیزاین لري لکه زه راځم یو بل سلایډ نیو سلایډ دا سلایډ واله خو د دې سلایډ او د دې سلایډ ترمنځ فرق نشته ګوره دا یو ډیزاین دی خو صرف دا چې لیوټ یې دا شانته دی لیوټ یې اخیسته که نو بیا دا وګوره یو ډیزاین دی که نه دی زه د دې سلایډ ډیزاین که اوس ته مثال راځي دی نو تغیرې دا ډیزاین دی کړو د بل سلایډ ډیزاین وګوره دا هم هماغه شی دی زه یم نه داسې نه دي په کار ما ته داسې دي چې زه دا ډیزاین چینج کوم نو باید د ډیزاین د چینج کېدو سره تغیرېدو سره د یو سلایډ یو قسم ډیزاین راشي او د بل سلایډ بل قسم ډیزاین راشي نو بیا به څه کوئ تاسې ډېر سمپل زه به راشم په دې سلایډ به ودرېږم او دلته چې کوم تیم ته په دې باندې اپلای کړې نو په هغه تیم به رایټ کلیک تاسو وکړئ او اپلای ټو سلیکټډ سلایډ چې کوم سلایډ سلیکټ دی هغې ته وایي ډیزاین بدل کا نو تاسو وګورئ برنی په خپل ډیزاین پاتې شوی لاندنی په خپل ډیزاین باندې پاتې شو خو که ډایرکټ تاسو په یو سلایډ باندې کلیک وکړئ نو دې مقصد دا دی چې دې ته د ټولو ته به تا دا ډیزاین چینج کړي ټولو دپاره ته په دې کلیک کړه نو ګوره د دې او د هغې ډیزاین یوه خبره شو اوس ونه کېږي ځکه چې هغه مونږ اپلای ټو سلیکټډ سلایډ کړی که نه نو دې د وجې نه دا کېږي هم نه خو که چېرته مثال اپلای ټو سلیکټډ سلایډ نه وي بیا به دې کېږي درسره پوه شئ تاسې په دې باندې دا په ډیزاین کې فارمیټ بیکګراؤنډ او ریلیټډ آپشن ها نو دا اصلا کې په ډیزاین کې موږ سره د دې آپشنو مطابق خبرې شو څه کوېشن شته اوس دې پورې ها دې کې نیکسټ ټرانزیشن دی دا ټرانزیشن هم ډېر ساده ټاپک دی دا ته وایم صحیح ده ټرانزیشن دې ته ویل کېږي چې کله تاسې یو سلایډ ته یو ډیزاین ورکوئ یو انیمیشن غوندې ورکوئ حرکت نو دې کې موږ سره ډیفرنٹ ټرانزیشن دی مثال په ډول دا یو ټرانزیشن دی که تاسو راځئ او دا ګورئ چې کله ته په یو باندې دی پلی کړې دا په بل نه یي ښه خو چې کله په دې باندې زه کلیک کوم دا د سلایډ ټرانزیشن دی موږ سره خو هغه بل ته نشته دی ځکه چې هغه موږ نه دی اپلای کړی په دې باندې ته بل شان ټرانزیشن هم اپلای کولی شي لکه زه مېره د دې لپاره چې کوم ټرانزیشن په کار دی هغه داسې ټرانزیشن دی نو دا یو سلایډ ټرانزیشن شو او هغه بل سلایډ ټرانزیشن دی موږ سره دا شان دی خو داسې نه چې تاسو چې د پریزنټیشن ورکوئ دا ټرانزیشن یې تاسو ادا کړئ سلایډ همیشه دپاره چې دی هغه ډېر سمپل وي د هغې به ډیزاین هم ډېر سمپل وي او د هغې به چې دی دا انیمیشن هم ډېر سمپل وي پاور پوینټ پریزنټیشن چې کله چېرته هم تاسو جوړوئ نو کوشش کوئ چې په هغې کې بیکګراؤنډ کلرونه دا استعمال نه کوئ ځکه دا اوس چې کوم سلایډ تاسو ته ښکاره کېږي دا ډېر بورینګ نه دی سلایډ خو باید ډېر سمپل وي یو چاته باید د سلایډ یو ټاپک چې کله مونږ تشریح کوو نو باید هغه چې څنګه د سلایډ ته وګوري باید هغې د ټاپک په موضوع د ټاپک په اړه باندې مکمل پوه شي نو داسې ټاپک په اړه خو بیا نشي پوهېدلی نو دې د وجې نه باید دا سلایډ ډېر ساده وي دې کې دا ډیزاینونه هسې مونږ استعمالو یو نیم ټایم یې یوز کوئ خو داسې نه وي چې مطلب همیشه لپاره یې تاسو استعمال کوئ دا کوشش کوئ دا سمپل وایټ کلر سره یوز کوئ نو بیا به ستاسو دا پریزنټیشن ډېر سمپل وي تاسو ته ما د دې یو اګزامپل درکړم زما دلته یو پریزنټیشن دی پاور پوینټ او دغه پریزنټیشن که تاسو وګورئ سلایډ دا وګورئ تاسې دا ونه دی پاور پوینټ پریزنټیشن چې د پاور پوینټ دغه شته فایل که نشته نشته دی که نه دلته ډسکټاپ باندې چېرته پروت و دا دی ګوره داسې یو ساده سمپل ټاپک په دې کې ګوره بیکګراؤنډ نشته شته پکې څه نه صحیح ده هغه ټیکس انیمیشنز او وغیره شته پکې خو بیکګراؤنډ پکې نشته دی
او نه دا بیک ګراوند موږ دلته ما راوستي دي همداشان تاسو دا وګورئ بل سلایډ دا سمپل ټاپکس دي موږ سره انیمیشنز هم پکې شته دی ټیکسټ انیمیشنز اکثره به ټایم پکې دي خو سلایډ سمپل دی نو دغه شانته باید تاسې دا پریزنټیشن هم سمپل وي دې کې به چې د تاسې د بیک ګراوند والا خبره ونه ګورئ همیشه چې یو ټاپک تشریح کوئ نو هغه ډېر واضح تشریح نو دا ټرانزیشن یې زه تاسو ته وایم مې بي یو ځای کې تاسو ته به درد وخوري استعمال یې کوئ نو ودیز کې تاسو وګورئ دا یو ټرانزیشن دی زموږ صحیح شو که نه دا شي نو دلته خو دنیا ټرانزیشن دي چې کوم یو زما په کار وي نو هغه استعمالوی شي او که ته وایې چې نه دا افیکټ داسې دی د افیکټ کې به افیکټ دی لیفټ طرف نه دا افیکټ راشي او که نه د رایټ طرف نه تاسو ګورئ رایټ هم شته لیفټ هم شته او دې کې بل رایټ دی مثال دې افیکټ کې ګوره دې افیکټ کې ګوره فرام بټم فرام مثال ټاپ لیفټ فرام ټاپ رایټ او فرام ټاپ همدغه شانه او دا سین کوي شو چې یاره زه هم د یارې دغه 50 سلایډ زه هم ټول لپاره یو قسم ټرانزیشن په کار دی یو قسم ایروپلین ټرانزیشن نو دا اوس ګوره په ټولو په کار دی نو بیا به چې باندې کلیک کوئ پلی ټو آل نو دا ټرانزیشن اوس په دې باندې هم شو او په دې بل باندې هم شو نو دې لپاره بیا تاسو پلی ټو آل باندې کلیک کوئ او ساوند مطلب دی چې کله دا راځي نو په دې باندې یو ساوند هم باید وي خیال هم شته که نه په دې بل سلایډ باندې ځکه ساوند نو چې پلی ټو آل باندې ما نه وکلیک کړی صحیح شلو دا شانت نو دا اصلا کې پلی ټو آل آپشن دی موږ سره د دې باید هغه سپیډ او ډیوریشن سنئ پلی ټو آل دی ګوره اوس لږ ټایم نیسي مخکې ډېر زر دغه کېدو اوس لږ ټایم نیسي درسره ځکه چې هلته تا ورته ډیوریشن ورکړي او دې کې ګوره داسې میلی شو د موس د کلیک نه علاوه افټر څونه کې دونه وخت پس دې په خپله باندې دا سلایډ بدلوي پلی ټو آل باندې به کلیک کوي اوس ګوره دا چې دی ختم شو یو څو سکنډ وروسته ګورئ ابل په خپله ختمېږي زه بیا موس باندې کلیک هم نو هر یو سلایډ ته ته ټایم هم ورکولی شي چې دا سلایډ دی 10 منټه پس یا 20 منټه پس یا مطلب 100 سکنډه پس دی چینج شو ګوره 8 سکنډه شو تا به تر هغې پورې به وي چې تر څو پورې هغه ټایم پوره شوی نه وي نو دا ټایم خبره ډېره ضروري ده چې تاسو یو سلایډ ته وخت ورکئ موږ وایو چې دا یو سلایډ به زه په 10 منټو کې تشریح کوم نو د 10 منټو اندازې مطابق د سلایډ ته دې نه ټایمونه ورکړئ چې 10 منټه پوره کېږي سلایډ به په خپله اټومیټیکلي څنګه کېږي بدلېږي چینجېږي به راسره نو په دې ټرانزیشن کې نور داسې کومه خاص خبره زه نه ګورم صرف همدا خبرې دي چې د سلایډ دپاره کوم ماډل سټایل ساوند باید وي یا نه وي پلی ټو آل باندې کلیک کړه ټایم ډیوریشن دی او ماوس کلیک دی دې کې نوره کومه خبره تاسې ګورئ انیمیشن هم سمپل دی انیمیشن کې ډېرې خبرې دي دې کې ډېرې خبرې دي ها دې کې کسټم خبرې دي مطلب موږ څنګه یو انیمیشن جوړو ټرانزیشن پورې بس دی هغه تاسو به دې نه باندې کار وکړئ او خپله به یو ډیزاین یو سلایډ جوړ کړئ داسې صحیح شو او بل کلاس کې به انشاءالله بیا